او زما په مور او پلار دې کړی او ما ته توفیق راکړي د دې خبرې چې زه نیک عمل وکړم چې ته یې خوښ کې او زما بچی اصلاح کې بچی مې نیک عمله کې ذریه او اولاده یقینا زه توبه وباسم تا ته تسلیمیدونکی ما نو الله وایي دغسې نیک عمله بچی چې څلوېښت کلنۍ کې دا دعا کوي او د الله احسان په ځان باندې مني او د مور او پلار احسان هم مني اولئک الذین دا هغه خلک دي نتقبل عنهم چې موږ قبلو د دوی نه احسن ما عملو هغه نیک عملونه نیک عمل الله وایي زه قبلوم د داسې نیک عمله بچي منځ او روژه او زکات او تلاوت زه دا قبلوم ونتجاوز عن سیئاتهم او که چرته یوه ګناه ترې وشي زه ور تېرېږم بیا د دوی د ګناهونو نه الله وایي زه د ګناه نه بیا تېرېږم که دغسې نیک عمله بچي نه انسان نه یوه ګناه وشي نو زه تجاوز کوم د دوی د ګناه نه فی اصحاب الجنت او دا خلک داخلوم په خاوندانو د جنت کې یعنی جنتیانو کې ور شاملوم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون دا هغه وعده د رښتیاو ده چې دوی سره کمه کېده دا خو د نیک عمله بچي حال دی او الله وایي دویم هغه بچی دی چې هغه به د عمله شي کله چې ځوانۍ او څلوېښت کلنۍ ته ورسي د مور او پلار ټول احسانات یې میر شي او د الله احسانات یې میر شي الله وایي والذي قال لوالدیه هغه بچی چې وایي خپل مور او پلار ته افل لکما هلاک شئ تاسې دواړه تاسو ورک شئ هلاک شئ غرق شئ بعضې بچی داسې وي که نه مور او پلار ته وایي دا د هغه کافر بچی حالت کې مسلمان خو مور پلار ته نه وایي چې خدای م دواړه هلاک که او خدای م تباه که دومره خو به خدای نه والې خو دا هغه بچی دی چې کافر دی والله نه مني او وروسته دې کلماتو نه معلومېږي چې دا کافر بچی دی او که مسلمان داسې بدبخت دی نو خو به ډېر کم بخت والذي قال لوالديه او هغه بچی چې وایي خپل مور او پلار ته افل لکما هلاکت کې وي تاسو دواړو ته اتعدانني آیا تاسې ما سره وعده کوئ مور او پلار ته وایي ښه تاسې ما سره دا وعده کوئ ما دې نه یروئ ان اخرجا چې زه به بیا د قبر نه راوځم قیامت کې نه نه داسې نه کېږي وقد خلت القرون من قبلي ډېرې پیړۍ ما نه مخکې تېرې شوي دي کوم یو قبر نه راووتو ما نه خو ډېر خلک مخکې تېر شوي دا هغه بېدینه بچی دی شیعه قادینې خلقي پرچمي زمونږ او ستاسې دې وطن کې خلقینو پرچمین تېر شوي موږ او تاسې خپله ولي د مور او پلار ته به یې دا ویله مور او پلار به یې دغه سپینګیري مسلمانانو او دا به چې خلقي شو وروسته به لاړو مسکاو له به لاړو یا کابل کې او پنځه ټکي تیشه به وویلو نو وایي چینډخه په لوټه وخته کشمیري ولیدو دا هغه خلکو یو پنځه ټکي مکتب به یې ویل ښه خبرېتې به یې پرېښې وي زموږ د خپلوانو کې هم دا خلقین پرچمینو بیا به یې خندل دا سپینګیري وګوره پلار ته به یې سپینګیري ویلو مور ته به یې بوډۍ ویله اجیړی او بوډۍ ریشخند به ور پورې کو په الله باور وکړئ دغه خلقین بچي داسې وو دا به زه به بې قبر نه راجګېږم په خندا به دا څه قسم شروع کړي دي او دا اوسني بچي خو داسې حالات دي نو الله رب العزت فرمایي الله پاک وایي والذي قال لوالديه هغه بچی چې وایي خپل مور او پلار ته افل لکما هلاکت دې وي تاسو دواړو ته اتعدانني آیا تاسې ما سره وعده کوئ ان اخرج چې زه به بې قبر نه راوځم وقد خلت القرون من قبلي او یقینا تیر شوي دي ډېرې پیړۍ ما نه پخوا کم دی چې راووتو کم یو زموږ نیکه را ژوندی شو وهما یستغیثان الله او دا مور او پلار الله ته فریاد کوي ځکه خو ضعیفه یې که نه مور او پلار خو کمزوری ځواني تېره کړي قوت یې ختمې نو سپینګیری پلار د داسې ځوان زوی سره څه کولی شي خو الله ته فریاد کوي او څه وایي ورته ویلک آمن هلاک شي ایمان راوړه الله ومنه رسول ومنه مونځ وکړه عبادت ته راشه مور او پلار خو بچي ته دغه وایي دا خو ورته نه وایي چې جواري وکړه غلا وکړه زنا وکړه جومات ته راشه عبادت وکړه او صحیح ځای کې وګرځېږه ان وعد الله حق یقینا د الله وعده چې د رښتونې د را روان دی قیامت قبر نه به راوځي فیقولون دا زوی ورته څه وایي دا بچی ورته وایي ما هذا الا اساطیر الاولین نه دي دا مګر ټوکي یو قصې دي د پخوانو خلکو مړه ته د هغه د نبی علیه السلام د وخت خبرې کې ته د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام خبرې کې دا د پخوانو خلکو قصې دي بیا راجګېده نشته بس پرې د سر مخ وګوه دا خپل بچی دی مور او پلار ته وایي دغه لوچک او لوپاره لکان اکثره داسې کوي ما خپله ډېرو نه اورېدلي پلار ته یې ډېرې سپکې خبرې کړي او بدې ردې ویلي الله رب العزت د دې خلکو حالات هم بیانوي د دې بچي به څه انجامي
الله وی اولئک الذین دا هغه خلق دي حق علیهم القول چې ثابت شوی دی په باندې زما عذاب دوی ته به عذاب ورکوم فی امم او دا به په هغه ډلو کې ور شاملومه په هغه امتونو کې قد خلت من قبلهم چې مخکې تیر شوي دي فرعون قارون حامان او لوی لوی متکبرین او کفارو کې به الله وی دا به چې ور داخل کما فی امم په هغه ډلو کې به ور داخل کم قد خلت من قبلهم چې دوی نه مخکې تیر شوي من الجن والانس د پیرانو او د انسانانو نه ډیر بی دینه پیران تیر شوي او ډیر بی دینه په انسانانو کې تیر شوي دا به هغوی کې ور داخل کم انهم كانوا خاسرین یقینا دوی نامراد او تاوانین دي دوی تاوان وکړلو چې 5 ورځې ژوند د دنیا باندې الله او رسولم خفقو او مور او پلارم خفقل او آخرت کې ځان ته او دوزخ ځای کړلو نو الله وی انهم كانوا خاسرین یقینا دا خلک تاوانین دي ولکل درجات مما عملوا او د هر یو ستاسو د پاره درجې دي دا اعمالو چې دوی کوي څه مطلب الله وی که څوک نیک عمل کوي دا غیم خپل درجې دي او که څوک بد عمل کوي دا غیم خپل درجې دي د هر چا درجې معلومې دي نیک عمل معلومې دي او د بد عمل په نیکو اعمالو کې بعض عملونه دي چې د هغې درجه لږه ټیټه ده په نسبت د بل درجه کې لوړه ده او د هغې دین هم لوړه ده لکه د روجې درجه ډېره اوچته ده چې نبی علیه السلام فرمایي وهو شهر الصبر والصبر جزاؤه الجنة دا میشت صبر ده په دې کې به صبر کوي او د صبر بدله چې د جنت ته بس او یا د جهاد درجه ډېره اوچته ده او د نفلو درجه کمه د فرضو درجه زیاته دارنګې په بدو اعمالو کې د ځینې بد عمل درجه کمه د بعض زیاته لکه غیبت دا ډېر بدترین شی دی او بعضې درجه لږه کمه او وړه ګنای ځینې لویه ګنای او دارنګې په کفر کې مرتبې دي کفر کې امام بخاری سے پدی باندې باب خیر باب کفران العشیر و کفر دون کفر باب دې په بیان د نافرمانی د میړه کې چې یو ښځه د میړه نافرمانی کوي او باب دې په بیان د یو کفر کې د بل کفر نه کم څه مطلب دوه کسه کافران دي دواړه انګریزان دي خو د یو کفر به زیات دي د بل به کمي یو به کافر الله او رسول به نه مني خو د قرآن او د دین بې عزتي به نه کوي بل به کافر قرآن شریف به گزاري نو د مرتبه د هغې نه زیاته شوه دوزخ کې به د هغه نه ټیټه ورته کفار په یو مرتبه کې نه دي ګوره یاد ساتئ اوس دا د جلال آباد سیکان چې دي دا ببر مبر دا هم کافران دي خو چېرته د دین بې عزتي د مسلمانانو نه کوي دا دلته چې کوم دي او نه قرآن سره کاشته بس پل سپیر کوي او بادین خرڅوي هلته ناست دي درمسال نه ګیر چاپېره او هغه انګریزان چې دا کوم ټنګونو باندې ناست دي پلاني ځای کې قرآن وسوځو دلته پیغمبر علیه السلام کارټون جوړ کړل چې دا وکړو نو دا کفر ډېر شدید ترین دی الله نو دغه رنګې په اسلام کې هم درجې دي او په کفر کې هم درجې دي او اسلامي اعمالو کې لوړه مرتبه او ټیټه مرتبه شته او یعنی ټول په یو مرتبه کې نه دي مسلمانان هم داسې دي حتی د نبی علیه صلات وسلام صحابه کرامو په ټولو کې لوړه مرتبه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ده لوړه مرتبه او بیا ورپسې د عمر فاروق صاحب مرتبه ده بیا ورپسې د عثمان صاحب ده بیا ورپسې د حضرت علی کرم الله وجهه ده بیا ورپسې د امام حسن او د امام حسین صاحب چې د نبی علیه السلام نصي دي بیا د اصحاب بدر 314 بیا د بیعت الرضوان 1400 صحابه کرام چې نبی اسلام ته بیعت کړو سورۃ فتح کې ذکر راځي بیا چې په احد کې کوم شریکانو او بیا د ثم په ثم سره دا مرتبه علماو ذکر کړي یعنی ټول صحابه په یو مرتبه کې نه دي په ټولو صحابو کې د لوړې مرتبه صحابي چې د ابوبکر صدیق صاحب دی او په ټولو کې د ټیټې مرتبه صحابي چې د وحشي صاحب دی وحشي هغه سړی دی چې د احد په غزا کې د نبی رسول الله تر شهید کړو حمزه رضی الله تعالی عنہ حمزه سے به شهید کړو کنه لا دی وخت وحشي کافرو او به په ورځ د فتح د مکې باندې ایمان راوړلو نبی رسول الله ته ویل چې زما ایمان به قبول شي نبی رسول الله ورته بالکل بس ایمان قبول شي خو زما مخ ته ډیر مرزه کلمه طیبه وایا به مې مخ ته ډیر مرزه ماته خپل تر به را دیګه حمزه سے په نبی رسول الله ډیر ګرانو ځکه ډیر دلاور او پهلوان سره سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ نو وحشي سے ایمان راوړو او لاړو د مکې نه هجرت وکړلو بل ځای ته لاړو خپل وطن په دې خاطر پرېښود چې نبی علیه السلام مخې ته ورځم ناراضه نه شي بیرته مې ایمان خراب نه شي نو وطن یې پرېښودلو خو دا ویلو الله سره وعده کړې وه چې په اسلام کې مې یو لوی سرکرده شخص قتل کړی دی او شهید کړی مې دی
یا الله ما ته دا توفیق راکړي چې په کفر کې یو لوی سرکرده مردار کما. نو مسیلمة الکذاب چې د پیغمبرۍ دعوی کړي هغه به د وحشي صاحب قتل کړو. کله چې مسیلمة الکذاب مردار کړلو نو ودرېدو الله ته وی یا الله شکر دی یو مې مسلمانانو کې لوی سړی شهید کړو نو د هغې په بدل کې مې مسیلمة الکذاب چې د پیغمبر علیه السلام سخت دشمن هم مې مردار کړلو. یا الله دا د هغې په مجرا کې ور واخلې. او دې وجې نه علماو لیکلي که چا نه یوه ګناه وشي ورپسې د یو نیک عمل وکړي. موږ او تاسې نه ګناه کېږي که نه؟ یو چا نه چې یوه ګناه وشي نو طریقه یې دا ده ورپسې یوه صدقه وکړه، یو 2 رکعته مونځ وکړه، یو تلاوت وکړه، ووایه چې الله هغه ګناه رانه شوه پټ ځان سره وایه الله دا هغې کې ور مجرا کړي. او حدیثو کې هم داسې راځي نبی علیه السلام فرمایي چا چې په حالت د حیض کې جماع ترې وشوه د خپلې کوروالا سره نو 1 دینار د صدقه کې او ځینې روایتو کې 1.5 دینار راغلی دی. د دې په مابین کې به علماو تطبیق کړی دی، هغه حدیث مختلف دی په هغې کې. نو چا نه چې ګناه وشي دستي دي یا صدقه وکړي یا د مونځ وکړي یا د بل عمل وکړي او الله ته دې ووایي چې الله تې راته معاف کړي. خو خلکو ته به نه وی فخر به پرې نه کې. دا دې خلک وایي ما 10 روجې خوړلي ما دومره کړي او د خوړلو دې بېله ګناه شو چې د مجلس کې دې ویل په دې به دې الله نور م راونیسي. بس چې خوړلي دي الله در باندې پرده اچولې تم په ځان پرده واچوه. کوم ګناه چې دنه شوي دا به نه ښکاره کېږه. ګوره د 4مې سپارې په سر کې الله فرمایي لا يحب الله الجهر بسوء من القول. په ګناه باندې الله جهر نه خوښوي چې پټه دې وکړه او سبا یې خلکو ته بیانې. نبی علیه السلام مبارک فرمایي په تاسو کې بدتر هغه سړی دی چې د شپې یوه ګناه وکړي الله پې پرده راواچي بندګانو نه یې پټ وساتي او دا سبا له راپاڅېږي ټولو له په خپله حل ووایي خپله ګناه. که روژه دې خوړلي هغه چاته مه وایه، که مونځ یې قضا کړی مه یې وایه، بس پټ یې وساته او الله ته پې پټ توبې وباسه وایه الله ما معاف کړي. ولکل درجات او د ټولو خلکو دپاره خپلې خپلې درجې دي مما عملو د هغه اعمالو چې دوی کوم کړي دي. ولیوفیهم او دې دپاره چې الله پوره پوره ورکړي دوی ته اعمالهم هغه بدلې د عملونو. په قیامت کې به د هر یو عمل بدله پوره پوره ورکوي. وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم نه کېږي، چا سره به کمې زیاتې نه کېږي. دا به نه چې ګنې تا 50 مونځونه کړي او الله یو کم 50 حساب کړي، نه الله به وایي که دې یو وړوکی کارم کړی هغه م راوالی چې ورته یې وتلمه. حتی چې روایتو کې راځي و یو سړی مړ شوی و، یو بزرګ په خوب کې ولیدو، و الله در سره څه وکړو؟ و الله را سره دا وکړه چې ملایکو زما د اعمالو حساب شروع کو، نو بد عملونه مې درانه شو او نیک عملونه مې سپک شو. و الله ملایکو ته وویل چې وی ګورئ کوم نیک عمل شته که نه؟ ملایکې وګرځېدې را وګرځېدې و یا الله بل عمل خو یې نشته. خو یو مسلمان مړ شوی او دې ورته قبر ایستلو، خلک چې قبر وباسي یوه بیلچه خاوره پکې دم ګزاره کړې و، الله ویله خاوره راټوله کړئ چې ادې راایستلې هغه تله کې ورته واچوئ. وایي هغه د قبر خاوره یې راواغسته او زما د نیکۍ په تله کې واچوله، د نیکۍ تله مې پې باندې درنه شو. یعنې یو مسلمان قبر کې چې یو سړی کار وکړي د ثواب په نیت دا نه چې ولا کلیوال مې دی سبا به زما قبر کې کار کې دا مو وایي. داسې وایي چې یو مسلمان مړ دی الله رضا دپاره ورته قبر وباسم، دغه خاوره دې م الله د نیکۍ په تله کې اچي. ولې حدیثو کې نه راځي چې د قربانۍ د پسه یا د غویي هغه حتی چې هغه بولې میتیزې چې کړي او غوښیانې چې کړي هغه م الله د نیکۍ کې ورچي او درنۍ یې پې الله هلته ورته ښایسته صورت ورکوي، په دې شکل کې نه راوړي. دا ټول اعمال به آخرت کې الله دې ته شکلونه ورکوي. حدیث مبارک کې راځي یو حافظ قرآن به په میدان محشر کې رواني، یا یو عام مسلمان چې چا تلاوت ډېر کړی، هر سړی تلاوت کوي، که دا مشران یې کوي دا ځوانان یې. میدان محشر کې سختې ګرمۍ کې به ولاړي، خفه به چې اوس به الله څنګه حساب کتاب کوي، ډېره د سختۍ ورځ ده. دې وخت کې به یو ښکلی انسان ورسره څنګ کې ودرېږي او یو چترۍ به پونی سوری به پې وکړي، وله به یې مه خفه کېږه تا لره خوشحالي ده زیری دی انشاءالله او ته کامیابې. بیا به ورته وایي ته څوک یې دومره ښکلی بدن الله درکړی دی او زما څنګ کې ما ډاډه کې. وایي زه ستا هغه تلاوت یم چې تا به کولم الله پاک ما ته د انسان شکل را. نو دغه تلاوت د انسان په شکل باندې کېږي، دا روژه به دارنګې دا نور اعمال. الله رب العزت فرمایي وهم لا یظلمون، دوی سره به ظلم ونه شي چا سره قیامت کې، پوره پوره بدله به ورکول کېږي. ویوم یعرض الذین کفروا، دې ته وایي تخویف اخروي، دې ته دا دغه ورکول کېږي عنوان. یعنی ځینې آیاتونه داسې چې الله کفار او بېدینه خلک د آخرت د عذابونو نه یری، دړکه ورته ورکوي، دمکي ورکوي. الله وایي هغه ورځ را یاده کوي یعرض الذین کفروا چې ورمخکې به کړلی شي کافران علی النار، په دوزخ باندې په څنډه به ودرئ، ملایکې به ورکش کړي دلته ودرېږي دا وګورئ، لاندې چې وګوري او دا ګرمایش احساس کړي.
الله ورته وی اذهبتم طیباتکم تاسو ختم کړی دي خپل مزي چرچی او لذتونه او خوندونه فی حیاتکم الدنیا په ژوند د دنیا کې تاسو چې کومي چکرې وی ټول دنیا مولټه ولا تیاری او مزي او موټر او خوراکونه او شراب کباب اټولم په دنیا کې ختم کړی دي واستمتعتم بها او غینم پورا فایده غستی خوندونم تنه غست فاليوم تجزون نن ورځ به تاسو ته بدل درکول کیږي عذاب الهونی عذاب سپکون کې داسې عذاب وي چې درد خو به درد ور سره بس پکاویم تاسو کیږي د شرم او د سپکاوي عذاب بدل کول کیږي او الله وی دا کافران به ودرولې شي په څنډه د دوزخ باندې ورته به وي چې اذهبتم طیباتکم تاسو ختم کړی دي خپل مزه چرچې په ژوند د دنیا کې دی وجه علماء لیکلي چې دا آیت کریمه خو اگر چې د کفارو په باره کې دی خو یو مسلمان تم دا نه دي په کار چې زخت ډېرې مزې په دې دنیا کې وکړي یو مسلمان په حیثیت د مسلمان باید په ځان لږ مشکلم تیر کړي دا روجام دې لپاره ده که نه یعنی ټوله زندګي په سخت نازولتوب او ناز او نخرو کې تېرول دا د کافرو سره ښایي مسلمان سره نه ښایي دې وجې نه زمونږ بزرګانو او اسلافو به د ډېرو مزو نه ځان ساتلو مشکات شریف کې حدیث کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کوم وخت امیر المؤمنین او بادشاہ د وختو دی یو ورځ ناستو تږی شو خپل خادم ته ویل لږ اوبه راوړه تږی ما هغې چې ورته جام راوړلو نو اوبو کې زیړ رنګ عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل دا اوبه ولې زیړې دي ویل یا امیر المؤمنین د شاتو شربت مې درته وکړلو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا واله دا زه نسکم وی ولې صاحب وی دا آیات کریمه را تر آیات شو اسی نه چې په ورځ د قیامت مال لا د دوزخ په څنډه ودرې او راته ووایي اذهبتم طیباتکم تاسې خپل مزې چړچې تېرې کړي فی حیاتکم الدنیا په ژوند د دنیا کې تا خو شربتونه څکلي دي مه راځه نن دې دغه نشته شربت یې واپس کړه ویل ساده اوبه ماله راوړه چې ویسکم ښه ځینې د دې څکل ته ناروا نه دي خو دا د هغوی هغه د الله نه کمال یره وه چې د الله نه دومره یېرېدله او فالیوم تجزون نن به تاسې ته بدله درکول کېږي عذاب الهون عذاب سپکونکی بما کنتم تستکبرون فی الارض په سبب د هغې چې وایي تاسې چې کبر بم کو په ځمکه کې بغیر الحق په ناحقه باندې بم کبر کو تکبر بم کو ځکه کفار وي متکبرین کړه څومره کافران چې دي ډېر په کبر باندې روانې مسلمان کبر نه کوي او نه د مسلمان سره کبر ښایي ځکه کبر دا د الله صفت دی دا الله یو نوم دی الجبار المتکبر نو چې یو انسان ځان ته متکبر وایي نو گویا کې داسې دی لکه د خدایي دعوا چې کوي ځکه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر جنت ته به داخل نشي هغه سړی چې په زړه کې د ذرې قدرې کبري ذره مثقال ذرة ذرة عربي کې سرو میږو ته وایي واړه واړه سره میږي نه سره میږي دغه یو میږی چې راوالي دومره کبر چې وایي د چا زړه کې دا به جنت ته داخل نشي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام صحابو ته وفرمایل او یا ذره هغه شي ته وایي چې هغه کوټه کې درمڅه کې نور راننوځي وړې وړې زرې معده کې شي خوځېږي هغې له زرې وایي یعنې ډېر لږ کبر هم چې د چا زړه کې دا به جنت ته داخل نشي یو صحابي ورنه پوښتنه وکړه یا رسول الله ان احدنا لا يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا ویل ای د الله پیغمبره من خو دا خوښو که نه چې ښایسته جامې ځان ته وکړو ښکلې څپلۍ والو ښایسته واسکټو نو دا به هم کبري یعنی یو سړی ښایسته لباس کوي ښکلی موټر اخلي ښه سورلي ورسره ښایسته کلا جوړوي نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمیل نه ته پوه نه شوې دې ته کبر نه وایي ان الله جمیل یحب الجمال الله خپل هم ښایسته دی او ښایست خوښوي الله چې څنګه خپله ښایسته دی نو انسانان هم تم ښایست خوښوي چې ښایسته جامې ښایسته پاکې جامې او ښکلی لباس سړی واغوندي دا الله خوښوي شکېدلې جامې او شکېدلې ګریوان دا نه خوښوي الله ببر سر الله خپل هم ښایسته دی او ښایست خوښوي کبر تشي ته وایي چې نبی علیہ السلام وایي جنت ته به داخل نشي نو صحابو ته یې د کبر تعریف وکړو کبر دوه شیونو ته وایي الکبر بطور الحق وغمط الناس کبر دی ته وایي چې حق خبره نه ماني چې څوک درته وایي روه دا مثلا دا مونځ دې خراب کړه ته زه تا نه ښه پوهېږم یو څوک درته وایي چې دا خبره مه کوه په دې ګناهګارېږي ته ورته زه ماله مسلې مه کوه ځان نه وکړه حق دیکه کول حق نه منل الکبر بطور الحق دا لوی متکبر انساني چې یو سړی خبره کوي ته ورته روه دا مه کوه ګناهګارېږي ځان نه مسلې وکړه یا والله چې ملایکې به راشي راته ووایي چې دا شی ورته پرېنږدم
که د ټولې دنیا عالمان راته مسلې وکړي دې نه ورته تېر نشم که دا وشي که پیغمبر راته ووایي دا به ونه منم دې باندې سړی کفر ته موځي او دا کبر دی یو دا کبر دی او دویم وغمت الناس خلک ځان نه ټیټ ګڼل پلانې په څه کې دی هغه خو زما مخکې خبرې هم نشي کولی ځان لوړ ګڼل او خلک ځان نه ټیټ ګڼل دغې ته کبر وایي نبی علیہ السلام مبارک وفرمیل کبر دی دوه شیونو ته وایي ښایسته جامو او ښایسته لباس اغوستل دې ته کبر نه وایي ځکه د نبی علیہ السلام مبارک مجلس ته او سړی راغی ویښتان یې تیتو فرق پراتو شیندلي ویندلي خیرن ډېره موده یې نه وینځلي بعضې خلکو ویښتان په مخ را پراتي او خیرنې جامې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل ته راشه بچې هلته کښېنه کښېنولیا ویل ګومنځ راوړئ صحابو ته ویل ګومنځ یې راوړه ویل دا سر ګومنځ کا ښه پاک یې کا ولې وینځه وی وینځلو پې بیا یې ګومنځ کو غوړې کړلو چې ښه برابر شو صحابو ته ویل وګورئ که نه دا اوس ښه ښکاري که مخکې ښه ښکارېدو مخکې د شیطان په شکل کې ویل دغسې ببر وبر سر او خیرن بدن دا د شیطان شکل دی وایي پاک صفا ګرځېږئ صفایي د ایمان جز دی پاکی دا شطر الایمان دی او خو کبر ښه شی نه دی کبر پاکی ته نه وایي کبر ښایسته جامې له نه وایي ښه موټر اخیستلو ته کبر نه وایي کبر دې ته وایي چې حق خبره نه منې تاله خلک وایي چې ګوره نبي علیه السلام داسې ویلي ته نه نه منم بس ما پرېږده زه خپل هغه ضد سر ته رسوم الله رب العزت وایي ورته به وویلی شي چې وڅکئ عذاب سپکوونکې بما کنتم تستکبرون فی الارض په سبب د هغې باندې چې تاسې به کبر کو په ځمکه کې په ناحقه او په سبب د هغې باندې چې تاسې به فسق کو او دنیا کې واذکر اخا عاد اوس الله پاک د دغسې متکبرین یو مثال بیانوي یاره دغسې خلک به څوک چې په ناحقه یې کبر کړی دنیا کې او ظلم یې کړی او قیامت کې به دوزخ ته ځي الله وایي راشه یو قوم درته مخې ته راوړم د هغوی تاریخ نه ګل ولا هغې ته عادین وایي عادین قوم ته الله یو پیغمبر رالیږلی هود علیه السلام او دا په داسې ځمکه کې اوسېده چې د شګې غونډکۍ وې غونډۍ ځمکه وه واذکر رایات کا اخا عاد ورور د عادینو د عادینو ورور څوک و هود علیه السلام ورور دا مطلب چې د همدوی د قوم نه و که نه پیغمبر به په خپل قوم کې راتلو بل ځای نه به نه راتلو هر قوم کې به پیغمبر راتلو الله رب العزت بل ځای کې فرمایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ما چې هر پیغمبر رالیږلی د همغه قوم په ژبه مې رالیږلی د قوم په ژبه مثلا پارسیوانانو ته به پارسیوان پیغمبر راتلو او اردو والا ته یا پښتو والا ته به پښتون راتلو بلسان قومه دا ولې ژبې والا رالیږلی الله ویل لیبین لهم ما یتقون چې صفا ورته بیان کړي هغه مسلې چې ځان بچ کول ته پکاري بلې ژبې والا له خو بیان نشي کولی موږ چې پنجاب نه لاړ شو موږ خو هغوی ته بیان نشو کولی که نه یا بدخشان ته لاړ شو نو الله وایي هر یو پیغمبر مې په خپله ژبه رالیږلی دی هغه قوم والا لیبین لهم ما یتقون چې کوم شي نه ځان بچ کول پکار دي چې ورته واضحه بیان کړي په خپله ژبه کې پوی کړي ځکه نبی علیه السلام مبارک عربو ته الله راولېږلو او د ټولې نړۍ دپاره هادي پیغمبر شو نو الله وی رایات کا اخا عاد رور د عادین هود علیہ السلام چې د همدوی د قوم نو اذ انذر قومه کله چې ویرو خپل قوم د الله د عذاب نه بالاحقاف فاغز مکه کې چې غونډۍ وي ګوره دې ټول صورت ته صورت احقاف وي الاحقاف غونډۍ ته وایي د شګو دا جمع ده یوې غونډۍ ته حقف وایي حقف او کیف اصل وانت حقف داسې راځي اشعارو د عربي کې او ډېرې غونډکۍ چې هغې له احقاف وایي دا عادیان چې په کوم ځای کې آباد شوي و دا د شګو لوړې غونډۍ وي لکه دا سرخ دیوال ته چې ورشي سرخ دیوال هغه موږ او ستاسو عمرې چې کوم ځای کې رسېدلي دي هغلته دا لوړې غونډۍ دي دغسې ساحه کې الله عادیان آباد کړي او هود علیه السلام ورته راغی ډېر قوي خلک و مضبوطو وقد خلت النذر من بین یدیه او یقینا تیر شوي و نور پیغمبران د ده نه مخکې الله وایي دا هود علیه السلام څه اول پیغمبر نه و دینه مخکې هم ډېر پیغمبران تیر شوي ومن خلفه یو دینه وروسته هم ډېر پیغمبران دې دنیا ته راله قومونو ته او داسې ورته وویله دې پیغمبر دې خپل قوم ته څه رقم تبلیغ وکړو الله تعبدو الا الله چې عبادت مه کوئ د بل چا ما سوا د الله نه د یو الله عبادت وکئ هغوی د بوتانو عبادت کو مشرکینو او ټول د مخې مشرکانو کفارو ورته ویل د الله نه ما سوا د بل چا عبادت مه کوئ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زه یریږم په تاسې باندې د عذاب دا لوی ورځ نه لویه ورځ ده او د هغې عذاب را روان دی که په دې حالت کې الله ته ورلی نو د لوی عذاب سره به مخامخ شي دا پرېږدئ
لوی بیان ورته وکړو هود علیه السلام ورته ناصحانه او د خیر خواهی د زړه د درد نه هغه دردمنه وینا ورته راوویسته خو هغوی ورته څه په جواب کې وویله قالو دی عادیانو ورته وویل اجئتنا لتافکنا عن آلهتنا خط موږ دپاره دې دپاره راغلی چې موږ خپلو خدایانو نه منې کړي اجئتنا آیا ته راغلی موږ ته لتافکنا چې ته موږ راواړې عن آلهتنا زموږ د دې خدایانو نه زموږ خدایان څه شو هغوی ته خو موږ په سلو کلونه عبادت کړی زموږ پلارانو نیکونو غور نیکونو ټولو دین هم بندې فاتنا زه راوړه موږ ته بما تعدنا هغه عذاب چې ته موږ سره وعده کې ځکه نه راوړه که خدای پاک ته وایې چې خدای پاک به داسې عذاب درکړي هسې درکړي راوړه راته ان كنت من الصادقین که چېرې ته د رښتونې نه یې په خپله خبره کې نو راوړه عذاب قال هود علیه السلام ورته ویل پیغمبر څومره خیرخوای د خپل امت او داسې ورته نه وایي چې الله م تباه که او غرق که د مخې نه انما العلم عند الله د عذاب علم خو الله سره دی ما له څه پته ده چې کله یې راوړي او راوړي په دې دنیا کې که نه ما خو درته د آخرت عذاب خو چې راځي به اوس دې دنیا کې علم الله سره دی چې کله به راځي خو که توبه م ونه ویسته نو در باندې به راځي خو وخت یې الله ته معلوم دی ما ته وخت نه دی معلوم انما العلم عند الله یقینا علم د عذاب چې دی د الله سره دی او زما وظیفه څه ده زه عذابونه نه راوړم او نه عذاب زما په اختیار او په وس کې دی هغه د الله کار دی زه به څه کوم و ابلغکم زب بیانوم او تاسې ته به بیانوم او تاسې ته به رسومه ما ارسلت به هغه خبره چې کومې باندې زه رالېږل شوی یم د الله د خوا نه په کوم خبره چې زه رالېږل شوی یم چې د الله یووالی دی او د آخرت باندې ایمان دی او غلط کارونه او کفر پرېښودل دي دا به درته بیانوم ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زه ګورم تاسې لره داسې یو قوم یې تجهلون چې په لویه ناپوهۍ کې پراته ځانونه هم جاهلان کړي دا ولې دا په کوم طرف روانې زه درته څه ویم او تاسې څه کوئ زم جنت ته راکاږم تاسې دوزخ طرف ته ځئ الله رب العزت وایي دوی خو د عذاب مطالبه کړې وه که نه لوی جاهلان ځکه و چې د عذاب مطالبه یې د پیغمبر نه وکړه او جاهلان ځکه و چې خلک د عذاب نه پناه غواړي چې الله بچم کې دوی ورته زره یې وړه که نه فلما رأوه الله وی هر کله چې ولیدو دا عذاب وخت تیرېدو عذاب راغی عارضن د ورېځې په شکل باندې مستقبل اودیتهم چې را مخامخ کېدونکې وه دا ورېځ د دوی هغه ځمکو طرف ته اول پې الله سخته قادسالي راوړه وچکالي شوه او سخته ګرمي شوه ځمکې وچې شوې فصلونه وچ شو څاروي تږي شو ویل دا څه چلو شو بس دی وخت یو ورځ رااله داسې را روانه وه دوی ټول ورمنډې کړی د خیره ورځ رااله او خوشحالۍ یې وکړي قالو دوی ویل فلما رأوه هر کله چې ولید دوی د عذاب لره عارضن په داسې حال کې چې ورځ وه او مستقبل اودیتهم په داسې حال کې چې را مخامخ کېدونکې وه د دوی ځمکو طرف ته قالو دوی ویله هذا عارض دا ورځ ده ممطرنا چې په موږ باندې باران راورونکې ده خوشحالۍ یو بل ته ویله لکه باران راغی د خیره او دا اوس په موږ باندې خیخ باران وشي الله وی بل هو مستعجلتم به نه باران نه دی بل هو بلکې دا ورځ چې دا مستعجلتم به هغه عذاب دی چې تاسو په جلتۍ سره غوښتو تاسو چې پیغمبر نه غوښتي او غدر پسې راغی ریح دا به یو هوای فيها عذاب علیم چې په دې کې به دردناک عذاب سپیره بادو تدمر كل شيء چې دړي وړي به کې هر شی د بې خبردار شي جړې راوباسي بأمر ربها فأمر درب سرا سخت سیلې په باندې را عادیانو باندې بل ځکه الله فرمایي واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه او اتورز یو وش په باندې دا باد ولګېدو داسې بادو چې داسې شور او اوازونه به یې کوله فاصبحوا وګرځېد دا عادیان لا یرا چې نه لیدل کېدو الا مساکنهم مگر صرف کورونه ښکارېده الله وایي داسې مې پوپه نه که چې د کور نه بغیر بل شی نه ښکارېدو بس تشې کنډرې پرتې وي هیڅ بشر پکې پاتې نه شو نر او ښځې او ماشومان او څاروي ټول الله تباه الله چې کله په قهر شي بیا پکې ټول عام تباه کوي او ځکه بل دا الله ته دا معلومه وه چې دا کم نسل دی دا ایمان نه راوړي نسل په نسل به چې غټېده کافران کېده به نو الله ټول ختم که صرف کورونه ښکارېده بل شی نه ښکارېدو او داسې پراتو بل ځای کې الله فرمایي فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية تا به لیدې د عادین داسې پراتو
تا به ویل چې دا ډډونه دي د کجورو د بیخ نه راوتلي د کجورو ډډونه د کجوري لوی ډډ نه او دغسې غټ غټې بدنونه او غټې غټې تنې وي ډېر طاقت کې و حتی چې پیغمبر ته دا ویلي یو ځای کې هغه ورته ویل چې الله به در باندې عذاب راوړي ویل من اشد منا قوه موږ نه به طاقت کې لا څوک زیاتي داسې خدای شته دی چې موږ باندې زوروري نو دا خبرې کړې الله وایي تدمر کل شیء چې د بیخه به وباسي هر یو شی باذن رب امر ربها په امر د رب فاصبحوا نو وګرځېدل لا یرا چې نه لیدل کېده الا مساکنهم مگر صرف کورونه ښکارېده كذلك نزل القوم المجرمين دارنګ موږ بدله ورکو قوم مجرمانو ولقد مكناهم وس الله پاک مونږ ته وی دی امت الله څه وی اے وی تاسو خو دومره قوي نه ګوره نم دومره قوت شته بدنونه لري او نم دومره مالونه شته که عادینو سره چو هغوی می تبا کنو تاسو غر کولی شما ولقد مكناهم یقینا من دی عادینو ته قوت ورکړو فيما فاغ اندازه ام مكناكم دا ان فمانا د لا سره دی لا نافیه دی ام مكناكم چې تاسو ته مې غمره قوت نه دی درکړې فيه پاغه هغوی له مې چې تومره قوت ورکړو غمره مې ګورې تاسو له نه دی درکړې نه د بدن په لحاظ او نه د پیسو په لحاظ نه د اولادونو دی یو به څومره اولادونو شاله ورپسې ډله روانه وه او دارنګې ځکه کبر مو کو چې قوت پکې ډېر زیات و الله وایي دومره قوت خو تاسې کې نشته تاسې په څه مغروره یې ولقد مكناهم یقینا ما دوی ته قوت ورکړو فيما فاغه څه کې ام مكناكم فيه چې تاسې ته مې قوت نه دی درکړې په هغې کې وجعلنا لهم سمعا دوی ته مې غوږونه م ورکړي وګورې دا ونه ویل چې ولا زه روغ انسان یم غوږ لرم سترګې لرم پلانې لرم الله وایي دوی ته مې غوږونه ورکړي و ابصارا سترګې مې م ورکړې وې ښه غټې غټې و افئدة زړونه مې م ورکړي په غوږونې اورېدل کول د پیغمبر خبرې اورېده په سترګو یې لیدل کول او په زړه کې عقل و خو فایده یې ورته ورنه کړله کار یې ته وانغست فما اغنا عنهم سمعهم نو فایده ونه رسوله دوی ته غوږونو د دوی ځکه پیغمبر به چې ورته یو غوږ باندې به اورېده په بل به ویسته هود علیه السلام خبره وانه اورېدله نو غوږ ورته فایده ورنه کړله ولا ابصارهم او نه ورته سترګو فایده ورکړله چې حق یې لیدلی وی ولا افئدتهم نه ورته زړونو فایده ورکړه چې عقل زړه کې سوچ فکر کړی وی ځکه انسان فکر او سوچ چې کوي په زړه کې کوي هر انسان باید څه وخت کې ځان سره کیني لږ فکر وکړي سوچه خلک وایي که نه پښتانه وایي ګریوان کې سر ښکته که د دې دا مطلب چې مراقبه وکړه ځان سره چې یاره زه دې دنیا ته څه دپاره راغلی یم زما خو 30 کاله تیر شو یو شپېتاوی به نورم تیر شي اخر به نتیجه څه زه الله څه دپاره رالېږلی یم ما نه الله څه غواړي څه مطالبه ما نه لري که همداسې به بس ګرځم په پولو باندې ګرځه راګرځه خورس کا نو حیوان هم خورس کي که نه دا غویان هم خوراک کوي سکل کوي بچي راوړي شپې تېری خوب کوي او زم کوم نو زما د حیوان به څه فرق ما ته خو الله زړه را کړی عقل یې را کړی دماغ یې را کړی فکر یې را کړی نو خامخا ما نه الله څه غوښتنه لري باید د الله غوښتنه په ځای کړم که نه او عبادت ته الله وکړم نو الله وایي دوی خو غوږونه او سترګې او زړونه لرل خو کار یې ترې وانغوستو نو پیدا یې ورنه کړه لاړه د دنیا نه فما اغنا عنهم سمعهم نو فایده ونه رسوله دوی ته غوږونو د دوی ولا ابصارهم او نه سترګو د دوی ولا افئدتهم او نه زړونو د دوی من شیء یوه ذره اذ کانوا یجحدون بآیات الله کله چې دوی وو چې انکار یې وکړو د الله د آیاتونو نه د الله د آیاتونو نه چې انکار وکړو نو بیا دغه شی نو فایده ورنه کړله وحاق بهم او را نازل شو په دوی باندې په دې دنیا کې ما کانوا به یستهزئون هغه عذاب چې دوی به ورپورې ټوکې کولې کوم ریشخن او ټوکې به یې چې کولې او هود علیه السلام ته به یې ویله نو هغه عذاب پې نازل شو اوس هم کفارو چې کوم ټوکې دین پورې کولې الله رب العزت پې باندې عذابونه راوست الله عذاب داسې وي معمولي شی ګوره بانه کې تاسې وګورئ زکام څومره معمولي شو پخوا به چې څوک زکام شو سپیرکی به او غوزه به یې وله وخوټ کوله او به هېڅکله روغ جوړ به شو دې زړو ادېګانو او اوس امریکا او چین او اټالیا او لوی قوتونه یو زکام مخ نشي نیولی نه کینسر دی نه تور زیړی دی نه سرطان دی هغه لوی خو لا پرېږده الله وایي لوی عذابونه خو شته په زکام دې تباه کومه او ورخطا دی او لالان د منډې را منډې وایي او دنیا په ټپ ولاړه ده او مارکیټونه او تجارتونه او خوځېږم او ستړي مه شئ مه کوه دا مه کوه هغه مه کوه یو زکام را واغست نو د الله لوی عذابونه به څنګه یې نو عادیانو باندې الله رب العزت عذاب راوړی و الله وایي وحاق بهم نازل شو په دوی باندې ما کانوا به یستهزئون هغه عذاب چې دوی به ورپورې ټوکې کولې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين
الله قرآنی تعلیمات باندې موږ ته عمل راکړي الله زموږ صغیره او کبیره ګناهونه موږ ته معاف کړي الله زموږ خیر خاتمه په ایمان کې الله زموږ د ناس خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي زموږ روزه تراویح تلاوتونه ختمونه وظایف ټول خپل دربار قبول او منظور کړي د ټول مسلمانانو روزه او عبادتونه قبول کړي اخلاص او للهیت راولي الله امراض دفع کړي الله چې څومره مرزونه او وایرسونه دي د اسلامي ملکونو او د مسلمانانو د ځایونو لري کې الله مسلمانان په خپل حفاظت کې وساتي الله مسلمانانو سره خپل نصرت شامل حال کې الله د مسلمانانو مشکلات د دنیا او د آخرت حل کې الله د حاضر جمع وبخي الله رب عزت دا جمعه او دا کلی او د علاقه په دین باندې ودان کې الله زموږ دنیا او آخرت کې زموږ شرم او پرده او حیا وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم